وروسته د واورې له طوفانه د پنجشنبې په ورځ د چیلي په ښار کې د واورې اندازه 55 سانتي متره وه. د جمعې په ورځ واوره د ورېدو په حال کې وه او زیاته اندازه واوره وورېده. ښه سمه ده، واوره ډېره ورېدلې ده. اوس د چیلي په ښار کې واوره 84 سانتي متره ده. 100 سانتي متره واوره د جمعې په ورځ ورېدلې ده. راځئ دغه دیاګرام ته بیا وګورو. مونږ کولی سو حدس ووهو چې څه خبره شوې ده. لومړی ځل واوره په چیلي کې د پنجشنبې په ورځ له طوفان سره وه او د واورې عمق په هغه ورځ 55 سانتي متره ته رسېدله او هغه په سمه توګه دلته ښیو. دغه 55 سانتي متره ده. د خطکش په دغه نقطه کې ښودل کیږي چې څومره عمق لري. دغه دا ښیي چې د واورې عمق وروسته له طوفانه څومره و او وروسته له طوفانه د پنجشنبې په ورځ او دا ښیي چې څومره زور و او دغه عمق دلته 55 سانتي ته رسیږي، مګر واوره لا اوس هم نه ده درېدلې او ورېږي. او اوس دواړه عمق په چیلي ښار کې 84 سانتي ته رسیږي. په خطکش کې دلته ښودل کیږي په عمق د 84 سانتي متره. که هغوی غواړي چې 100 سانتي متره واوره د جمعې په ورځ ورېدلې وه، هغوی له موږ څخه غواړي چې پیدا کړو دغه اندازه دلته څومره ده. د جمعې په ورځ 100 سانتي متره واوره ورېدلې وه. هغوی حتی د پوښتنې نښه دلته ایښې ده. اوس څنګه کولی سو دغه پیدا کړو؟ که راځئ ولیکو چې راځئ ځینې شیان چې پوهیږو سم دې ولیکو. مونږ پوهیږو چې 55 سانتي متره 55 سانتي متره جمع هغه سانتي متر چې د جمعې په ورځ ورېدلې وه. خالی کو چې سانتي متر نښه او دا به وښیي چې څومره واوره وروسته له پنجشنبې د ورځې له طوفانه ورېدلې ده. جمع هغه واوره چې د جمعې په ورځ ورېدلې ده. موږ نه پوهیږو چې ښه زه غواړم چې یوه سوالیه نښه هلته کېدم او هغه به مساوي په ټولو وي. هغه مساوي په 84 سانتي متره ده. که اړتیا لرو چې پوه شو دغه د پوښتنې علامه څه ده، که یوه لاره د هغه د پیدا کولو لپاره دا ده که چیرته د جمع پوښتنې علامه مساوي په 84 ده، دا په دې معنا ده چې 84 منفي 55 منفي 55 مساوي کیږي د پوښتنې په علامې. او یوه لاره د هغه د فکر کولو لپاره دا ده او که تاسو دغه ټوله واوره درلودلی او تاسو غواړئ 55 سانتي متره له هغه څخه تفریق کړئ، د تاسو تر څنګ به پاتې شي هغه مقدار چې د سوالیې له علامې سره یو شان ده. د 84 او 55 ترمنځ فرق هغه څه ده چې د جمعې په ورځ ورېدلې وه. د 84 او 55 ترمنځ راځئ د دې په هکله چې دا څه ده نو کولی سو ترسره یې کړو. له دغه واټن څخه تېرېږو، هغه دلته ښکته ترسره کوو. ښه موږ لرو 84 84 منفي 55 منفي 55 او هغه به مساوي وي د پوښتنې له علامې سره. راځئ یویس خانې ته وګورو. موږ لرو 4 دانې 1 منفي 5 دانې 1 ځکه 4 له 5 څخه کم دي. که اجازه راکړئ بیا یې ګروپ کم. که اجازه راکړئ چې 1 دانه لاس د لسیز له خانې څخه واخلم، اجازه راکړئ 7 دانې لسه هلته ولرم او وروسته لس نور کار وکړم چې نه وي مې اخیستی. هغه 1 دانه لس ته یې بیرته وګرځوم. که لس جمع 4 کېږي 14. اوس کولی سو تفریق یې کړو. 14 منفي 5 دانې 1. اجازه راکړئ یو شان ته ښکته لاړ شم. 14 دانې 1 منفي 5 دانې 1 کېږي 9 دانې 1. 7 دانې لسه منفي 5 دانې لسه کېږي 2 دانې لسه. ښه زموږ د نامعلومې واورې اندازه 29 سانتي متره ده. دغه په سمه توګه دلته دا 29 سانتي متره او تاسو کولی شئ بررسي یې کړئ. 55 جمع 29 په حقیقت کې مساوي ده په 84. کولی شئ بررسي یې کړئ چې سم کار ترسره سوی او که نه. ښه 100 سانتي واوره د جمعې په ورځ ورېدلې 29 سانتي متره. مهمه شی د دې ستونزې په هکله دا دی چې فقط داستان تصور کړئ. داسې تصور وکړئ چې څه ترسره کیږي او وروسته دیاګرام رسم کړئ. که چېرته هغوی دیاګرام تاسو ته رسم نه کړه او وروسته د ریاضي د ځینو عبارتو په هکله فکر وکړئ او یا هم هغه معادله چې تاسو فکر کوئ سمه ده او وروسته تاسو کولی شئ په څه چې نه پوهیږئ لاسته یې راوړئ.